هلمند ولایت کې د یو شمېر مسجدونو د اړتیاو د پوره کولو په موخه د حج او اوقافو وزارت له لوري د 1,40,000 افغانۍ په ارزښت فرشونه پیرودل شوي او د سیمو اوسیدونکو ته سپارل شوي دي. د هلمند ولایت د حج او اوقافو ریاست مسؤلین وایي دغه فرشونه د مرکز لښکرګاه په ګډون د 7 ولسوالیو د 21 مسجدونو لپاره د سیمې د خلکو په غوښتنه د حج او اوقافو وزارت په مالی لګښت برابر شوي دي. د هلمند ولایت د حج او اوقافو ریاست رئیس وایي د اقدام د خلکو د غوښتنو او د مسجدونو د اړتیاو پر بنسټ کړی دی. نوموړی زیاتوي چې یاد ریاست به په راتلونکي کې هم د مسجدونو د ستونزو د حل په برخه کې خپل همکاري دوامداره وساتي. انشاءالله اوس موږ د ولسوالۍ دپاره خو د مساجد دپاره فرشونه توزیع کړي دي، ورکړي مو دي، بیا هم پلان کې لرو چې مخکې وروسته بعد داسې ولسوالۍ دي موږ اوس هم مرکز ته پیشنهادونه کړي دي چې په دغه ولسوالیو کې د غټې لوی جامع جماعتونه جوړ شي او د نورو هم مثلا لوډ سپیکر او فرشو دپاره هم دا اراده لرو چې هغه هم رانیسو، خریداري وکړو، بیا دوی ته ورسو، یا قرآن شریفان راوړو هغه مساجدو ته توزیع کړو، ورسو بیا مساجد امامان د کلي کوچنیان ماشومانو ته حالت درسي حلقې جوړې کړي، د قرآن کریم درس ورکړي، د فقه تعلیم ورکړي. په همدې حال کې د باباجي ولسوالۍ اوسیدونکی وایي د دوی د سیمې د مسجد پخواني فرشونه د استفادې وړ نه وو او خوښ دی چې دې ستونزې ته یې رسېدنه شوې ده. د هغو څه غوښتنه دا ده چې کوم مسجد کې او هغه خواري وکاږي او زحمت وکاږي، دا خو آخرتي ګټه ده، دنیایي ګټه دا ده. نو کوشش دا ده چې دوی دا زموږ د شتمنو خلکو زموږ دغه توجه ده چې مسجدانو ته توجه وکړي او په مسجدانو خواري وکاږي. یو سپیکر و څوک داسې مسجدان شته چې دا د پخواني لرګي پر پراته دي، خو تر اوسه دغه صفات دی. ورته مهال د نهري سراج ولسوالۍ اوسیدونکی پر هیوادوالو او ملي تجارانو غږ کوي چې د مسجدونو د رغونې ساتنې او سمبالښت لپاره ځانګړې پاملرنه وکړي. نوموړی ډاډ ورکوي چې د سیمې اوسیدونکي به د مسجدونو د توکو په ساتنه کې خپل مسؤلیتونه په ښه ډول ادا کړي. موږ هغه د مسجد لپاره یو مشخص سړی لرو چې هغه د مسجد پاکي او ساتنه د هغه په غاړه مو ورکړې ده چې پاکي او جاروکي او ساتي. نو زموږ مسجد ډېر مسکین و، لیدلی و، موږ د هر شي هم مننه ځینې کوو، الله دې دوی ته نور هم توفیق ورکړي. موږ دا غوښتنه ده چې د مسجدانو د ولس او د خلکو سره د مسجدانو په برابر کې نور هم مرسته او کومک وکړي، نو ډېر به ښه وي. ویلی شو چې د اسلامي امارت ترڅنګ یو شمېر ملي تجارانو هم د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د سیمې د خلکو او مسافرو لپاره د لویو لارو په اوږدو کې په معیاري ډول مسجدونه رغولي دي.